سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. کوټه کې پر پاکستاني ځواکونو ځانمرګی برید شوی. د بلوچستان په کوټه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د برید له امله د پاکستاني ځواکونو په ګډون 3 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دغه برید نن د کوټې ښار اړوند په بلیلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د ګزمې پر موټریز کاروان شوی دی. پاکستاني ځواکونو ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو پاکستانی FC ځواک، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د یاد برید مسؤلیت TTP اخیستی د 7 پوځیانو د وژلو او د 23 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. یاده دې وي چې د دوشنبې په ورځ TTP د پاکستاني حکومت سره د اوربند پای او د جګړې اعلان کړی و. ملا یعقوب له حنا رباني سره لیدنه رد کړې ده. خبري رسنیو د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د حاکمې ادارې د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رباني کهر سره د لیدنې غوښتنه رد کړې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې حنا رباني کهر غوښتل چې ملا یعقوب سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څه امنیتي مسایلو په اړه پر ځینو مسایلو وغږیږي. رسمي سرچینو دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. د طالبانو د بیا واکمنېدو سره له پیله تر اوسه ملا یعقوب او ځینو نورو محدودو چارواکو د پاکستان سفیر او نورو چارواکو سره نه دی لیدلی. ملا یعقوب د طالبانو په اداره کې پاکستان ته تابع چارواکی نه ګڼل کېږي. د ځینو په باور پاکستان هم نوموړی او پلویانو ته یې ښه نظر نه لري او د منزوي کولو هڅه یې کوي. حنا رباني وایي افغانستان او پاکستان باید په تېروتنو کې ښکېل نه شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره د دې ترڅنګ چې ټینګار کوي پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، وایي له رامنځته شوو فرصتونو باید عظیمي استفاده وشي او نه باید په تېروتنو کې ښکېل پاتې شو. د ارګ په ټویټر کې راغلی دی چې د ریاست الوزرا ادارې مرستیال حنا رباني کهر سره په چهارچنار ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا ادارې مرستیال د افغانستان او پاکستان روابط تاریخي، دیني او فرهنګي وبلل او زیاته یې کړه اسلامي امارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغو روابطو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکې ده. نوموړي په تېرو 4 لسیزو کې د افغان کډوالو د کوربتوب په خاطر له پاکستانه مننه وکړه. ویې ویل د اسلامي امارت په حاکمېدو سره په ټول هیواد کې امنیت تامین، د اداري فساد له منځه تلل او د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند شوی دی. د هرات امنیتي کنفرانس ګډونوالو افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت ټینګار وکړ. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو اترو غونډې ځینې ګډونوالو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر رامنځته کولو، د ښځو حقونو ته په درناوي او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د غونډې یو شمېر ګډونوال د داسې ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د دوی په وینا ټول قومونه پکې ونډه ولري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن یادې غونډې ته وویل چې دوی د افغانستان لپاره له سرپرست حکومت سره تعامل کوي. هغه زیاته کړه چې په همدې موخه یې د ملګرو ملتونو له افغانستان سره زیاتې بشري مرستې کړې دي. نیکلاسن د افغانستان ښځو او نجونو ته د هغوی د حقونو پر ورکړې ټینګار وکړ او ویې ویل چې د ښځو حقونه غربي بحث نه دی، بلکې د یوه هیواد د اقتصاد او پرمختګ لپاره اړین دی. د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه د دې کنفرانس په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په خیبر پښتونخوا کې ملتپاله عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې دغې صوبې ته د بنسټیزو پروژو بشپړ واک ورکړل شي او بیرته د سوله پکې ټینګه شي. د دغه ګوند ځایي مشر ایمل ولی خان دغه څرګندونې په پېښور پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فېډریشن یا پښتنو زده کوونکو فېډراسیون لخوا په جوړ شوي سیمینار کې کړې دي. افغانستان سره مرسته شوې نغدې پیسې له $1.5 میلیارډ واوښتې. د افغانستان بانک ته پرون د نغدو پیسو د مرستو په دوام کې د $40 میلیونه نورو مرستو په رارسېدو سره د دغو پیسو شمېر $1.693 میلیونه ته ورسېد. د افغانستان بانک پر اساس دا نغدي پیسې چې افغانستان ته د بشري مرستې په توګه رالېږل کېږي په کابل کې یو سوداګري بانک ته سپارل کېږي. د 2021 د اګست په 15مه د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته نړیوالې ټولنې افغانستان ته د بشري مرستې په نوم 48 جوپې مرسته رالېږلې چې په ځینو جوپو کې 40 میلیونه او په ځینو کې $32 میلیونه شاملې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په وروستیو کې ویلي و چې دته څرګنده شوې ده چې امریکا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان ته $1 میلیارډ
$100 میلیونه استولي، خو ممکن تر دې یې ډېرې لیږلې وي. سوبکو ویلي چې د امریکا ادارې حاضرې شوې نه دي چې د دغو پیسو په اړه دته حساب ورکړي. ایراني چارواکو په لاریونونو کې تر 300 د ډېرو کسانو وژل کېدل ومنل. د ایران د پوځ یو جنرال ومنله چې په دغه هیواد کې د روانو لاریونونو پر مهال په بې ثباتیو کې تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په ایران کې د لاریونونو له پیل راهیسې یو ایراني چارواکي د وژل شوو کسانو په اړه داسې رسمي ارقام خپروي. خو د ایران د بشري حقونو فعالان چې دا لاریونونه څاري او په اړه یې معلومات ټولوي وایي چې د لاریونونو له پیل راهیسې تر دې دمه 451 ولسي کسان چې 64 کسان تر 13 کلونو کم عمر لري او 80 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دغه ایراني جنرال د ایران د نورو چارواکو دا خبره تکرار کړه چې ګڼې لویدیځ هیوادونه او سعودي عربستان دا لاریونونه کوونکي پاروي، خو دوی د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه وړاندې کوي. د برېښنا تجهیزاتو لپاره امریکا له اوکراین سره $53 میلیارده مرسته اعلان کړې. د امریکا متحده ایالتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو رانیولو لپاره د $53 میلیارده مرسته اعلان وکړ. د دې کار هدف له کیف سره مرسته کول دي چې وکړای شي د روسیې د هغو حملو مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژۍ سکتور په نښه کوي. په وروستیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حملې د دې سبب شوي دي چې په میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمي پر مهال ورڅخه کار واخلي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بخارست کې سره پرون جرګه شوي او غونډه یې نن هم دوام کوي. دغه وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستې د زیاتوالي پر لارو چارو خبرې کوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه هم تر همدې ځای. تر بیا